ملګرو وایي چې کله هم په خاوند باندې سخته راشي نو د هغې سره په هغه سخت غم کې چې دی صرف او صرف چې دی ښځه ورسره وي. خو دا نن تاسو سره یو خبر هغه شریک کومه سوشل میډیا د لارې هم دا خبر ډېر په تیزۍ سره روان دی. پکې ویلی کېږي چې د نادیا ګل کوم خاوند چې دی د هغې نه خپه کټ شوي دی او د هغې نه پس نادیا ګل چې کوم دی خپل خاوند هغه پرېښی دی. زه د دې کور نه خفه تللې خو د دې کور سره مې رشته ختمه نه ده. زه اوس هم د زاهد په نکاح کې ناسته یم. هغه زما خاوند دی او د هغه هره رشته زما دپاره معتبره ده. کوم حقیقت چې دی هغه څونه دی او اخر کار داسې ولې وشو چې هغه یې پرېښودو نو په نننۍ ویډیو کې درته مکمل تفصیل هغه بیانوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. راځو ویډیو طرف ته. دا کوم د مراد رور د نادیا ګل کوم خاوند چې دی دې نه چې کومه خپه کټ شوې ده په دې باندې الریډي موږ یو دوه ویډیو جوړې کړي دي هغه به تاسو کتلي هم وي. په هغې کې موږ تفصیل بیان کړی و چې آیا یو ځل دې یو ویډیو کړی و چې په ما باندې چا ډزې کړي دي د هغې نه پس مختلف قسمه خبرې کوي. یعنې درې ډمانو هم څه دین اسلام معلوم نه کله یو څه یو کله بل څه وي نو هغې کې هم سړی کنفیوز کوي چې د دې کومه قصه چې د هغه څنګه روانه ده. اوس داسې چل شوی دی خپه چې دا هغې ته کټ کړې ده نو بیا خلکو کوم په سوشل میډیا د لارې شیر کړلی چې د دې نه هغه کوم نادیا ګل چې دی طلاق یا د هغه یې پرېښی دی. نو په دې کې موږ اوس د ټیک ټاک اکاونټ د دې وکتو او کوم نوې ویډیو چې وه هغه یې د دې سره کړې وه. یعنې کوم خلکو چې کوم خبر هغه جوړ کړی دی نو په هغه کې څه حقیقت هغه نشته بلکې یو ملنډه غونته پسې کوي. د دې نه علاوه د دې کوم بل رور چې دی مراد د هغې د نیلم ګل کوم واده چې شوی و د هغې نه پس د هغو طلاق شوي دي. خو په دې کې هغه حقیقت نشته چې د نادیا ګل او د کوم خاوند نه خپه کټ شو بیا یې پرېښودو. خو به هر حال ډمان دي هغه پرېږدوه نور تفصیل سره نه ځو. خو تاسو سره هغه دا شریک کوو په دې باندې چې کومه وایي حمله شوې ده نو د هغې په نتیجې کې دې نه خپه کټ شوې ده. بل بیان یې بیا راغی په هغې کې وایي چې دا بیمار و د هغې نه کټ شوې ده. نو که تاسو سره هم داسې مکمل تفصیل یا څه وي نو هغه تاسو په کمنټس کې لیکلی شئ چې مونږ ته هم خبر شو چې دا کومه قصه ده د خپت یا اخر کار په څه کې کټ کړی شوې ده.